د نړۍ تر ټولو لاس داسې جالب ودانۍ چې تاسو تر اوسه پورې به کتلی نه وي. السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست پښتو میډیا انفو چینل ته په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه یم روحید الله ولی زاده. په دغه ویډیو کې لاس داسې جالب ودانیو په باره کې معلومات تاسو ته وړاندې کوم چې تاسو به حیران شئ. نو مخکې له ویډیو پیل کولو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ تر څو د نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. د ځمکې د سیارې ښایست د هغه ودانیو څخه ده چې د حرفه‌ایي انجینرانو په واسطه جوړ شوی وي. په دوام کې به د نړۍ جالب ودانیو په باره کې به خبرې وکړم، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د هنرونو نمایشي مرکز په چین کې. د هنرونو نمایشي مرکز ودانۍ چې هغې په شکل د چین په بیجینګ ښار کې جوړ شوی ده یو له ودانیو څخه ده چې انسانان ځان ته را حیرانوي. دا ودانۍ د 3 برخو څخه جوړ شوی چې د کنسرتونو، تیاتر او د هنرونو نمایش لپاره جوړ ده چې په مجموعه کې د 10,000 کسانو ځای لري. د دې ودانۍ کار 6 کاله دوام ونیو. د هنرونو نمایشي مرکز په چین کې د مصنوعي خلیج په شکل هم ده. د کوبیک هاوس ودانیو په هالند کې. د کوبیک هاوس ودانۍ یو له جالب ودانیو څخه په دې نړۍ کې ده چې د هالند په روتردام په ښار کې جوړ شوی. د دې ودانۍ جوړښت د یوې کوچنۍ کلي په شکل په ښار کې ده. د کوبیک هاوس ودانیو د مکعبي شکلونو په 15 پایې کې جوړ شوی ده. دا ټول د 38 ودانیو په شکل دی چې یو بل سره یوځای شوي ده. د بیوسفیر محیطي ګردې په کاناډا کې. د بیوسفیر ګردې د کاناډا په مونټریال ښار کې شتون لري. دا ودانۍ په ځانګړې توګه د تلویزیوني شبکې بټل اسټار جوړولو لپاره استعمال شوه. د بیوسفیر ګردې د کورې په شکل د فلز او ښیښې په واسطه جوړ شوی ده چې له مشهور او جالب ځایونو څخه په سیاحتونو کې په نړۍ کې ده. د مارپیچ ودانۍ په آلمان کې. دا ودانۍ چې د وال اسپریلر په نوم یادیږي یو مسکوني ودانۍ په شکل د آلمان د دارمستات ښار کې ده چې په 1990 کال کې د دې کار پیل او په 2000 کال کې د هغې کار پای ته ورسېده. د مارپیچ ودانۍ ځنګل د یو اتریشي انجینر په واسطه جوړ شوی ده. دا ودانۍ د مارپیچ او شین محیط په اساس واقعاً چې ډېر ښکلی او جالبه ده. د هابیتات 80مه ودانۍ په کاناډا کې. د هابیتات ودانۍ شکل یو له رهایشي ودانیو څخه د کاناډا په مونټریال ښار کې ده چې د مشفصدي انجینر په واسطه جوړ شوی. د هابیتات 80 ودانۍ په عنوان د سرخیدنې ټکي په مډرن نړۍ کې او یو له مشهور ودانیو څخه په کاناډا کې ده. دا ودانۍ د یوې مکعب په شکل ده چې ماشومان ورسره لوبې کوي. که څه هم د هابیتات ودانیو د لرې نه کلک نه ښکاري مګر په واقعیت کې ډیر کلک ده. د لا پردیده ودانۍ په اسپانیا کې. د لا پردیده ودانۍ د مشهور کتالونیایي انجینر د انګویدي په نوم چې جوړ شوی ده. په 1912 کال کې د دې کار د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پای ته ورسېده. دا ودانۍ د یوې ځوان په امر چې نوی واده کړی و جوړ شوی و چې د دې ودانۍ ډېر ښکلی او جالبه ده. دا ودانۍ یونیسکو په عنوان د جهان یو له میراثونو څخه په نوم یې نومولی ده. د نیوترون معاصر هنرونو ودانۍ په برازیل کې. د نیوترون معاصر هنرونو ودانۍ د برازیل په ریو ښار کې شتون لري. دا ودانۍ یو له مهم ودانیو څخه په دې نړۍ کې شمیرل کیږي. دا ودانۍ داسې په نظر معلومیږي چې د بل نړۍ څخه راغلی وي. دا ودانۍ په 1996 کال کې جوړ شوی ده. د دې ښایست دومره ډیر ده چې په کال کې په میلیونونه خلک د دې لیدلو لپاره ورځي.
د نسا کور ودانۍ د چک په جمهوریت کې د نسا کور ودانۍ د چک هیواد په پراګ ښار کې شتون لري. دا ودانۍ داسې ښایست لري چې تاسو به فکر کوئ چې دوه کسان یو ځای یو بل سره نڅا کوي. د نڅا کور ودانۍ یو له مهم ودانیو څخه په یاد هیواد کې ده. د تیږې کور ودانۍ په پرتګال کې. د تیږې کور یو له ودانیو څخه ده چې دوه مسخره کې جوړ شوی ده او د کانکریټ په واسطه جوړ شوی. ډیری خلک وایي چې دا ودانۍ د فلنسټون هالیوډي فلم نه الهام اخیستل شوی. د دې ودانۍ شکل ډیر جالب ده. په کال کې زرګونه کسان د دې لیدلو لپاره ورځي. د کوګوالی کور ودانۍ په پولنډ کې. د اخیستنې ودانۍ د پولنډ په سوپو هیواد کې په حاضر وخت کې یو له مشهور ای جالب ودانیو څخه په دې نړۍ کې ده. د دې ودانۍ کار ډیر جالب او حیرانوونکی ده. دا ودانۍ د 4000 مترو په ځمکه کې په 2004 کال کې جوړ شو. د دې ودانۍ شکل داسې ښکاري چې د ډیر ستړتیا له امله داسې شوې ده چې نه یوازې دا ودانۍ بلکې د دې دروازه او کړکۍ هم هماغسې کوږ ده. د کوګوالی کور ودانۍ یو له مشهور ودانیو څخه په پولنډ کې ده. منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. د نورو معلوماتو لیدلو لپاره همدا چینل سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.